تخکولا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. په افغانستان کې د اوږدې مودې اشغال له کبله بیکاري زیاته او د کورني تولید اندازه کمه ده. په داسې حال کې چې افغانستان پرېمانه طبیعي سرچینې د پروسس لپاره په کافي اندازه خام مواد او د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کاري ځواک سلنه یې اکثریت ځوانه طبقه تشکیلوي. خو ستونزه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې له یوه څخه هم په درست شکل استفاده نه ده شوې. د افغانستان اسلامي امارت وپتېیله چې په هیواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې پر مټ کولای شي د شته فرصتونو او منابعو د ضایع کېدو مخه ونیسي او د پانګونې له لارې به شته منابع په کار واچوي. په پایله کې به یې هیوادوالو ته د کار زمینه برابره، کورنۍ تولید به لوړ او اقتصادي وده به ورسره زیاته شي. نو پر همدې اساس د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په مشرۍ او د اړوندو ادارو په همکارۍ په هیواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره خوندي چاپیریال رامنځته شوی. په حکومتي ادارو کې د کارونو د ترسره کېدو په برخه کې اسانتیاوي او چټکوالی راغلی. قوانین د وخت او ضرورت پر بنسټ تفسیر شوي. د بهرنیو پانګوالو لپاره د ویزو اخیستلو پروسه اسانه شوي. د مالیاتو په برخه کې لازمي اسانتیاوي، شفافیت او تخفیف رامنځته شوی. ګمرکي پروسې اسانه شوي او د پیسو په لیږد کې ستونزې له منځه تللي دي. اوس عملاً کورني او بهرني پانګوال په اسانۍ سره د کار جواز ترلاسه کوي او د شفافي پروسې له لارې په بیلابیلو سکتورونو کې له حکومتي ادارو سره په همغږۍ پانګونه کوي. تر دې مهاله سلګونو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د کار جوازونه ترلاسه کړي او خپلو کاري ساحو ته په پاملرنه یې خپل پروپوزلونه اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارلي دي.